ټایم کې تازه تازه لایف راغلی ما دې ورې د استاد صفت مې کولو خو بس انسان دی انسان نه یاریږي وادرې د پدې سټونو کې نوې نوې بالښت نوې پلاستیکونه نوې سټونه داري په سو واسو کار کا در ما سره غاړه پیله سر نو مثلا ریوو ریو شي ریوزي ریوو کما غټه ډاله سوي ته وای تا غټه ډاله او غټه ډاله سوي ریوو اکثر چې مړه قسم په خدای یو تصویر مې دی لوګه وادرې اوف دا جکیم پوډري به د تا نه خو د سی وچ پچوي درته یو دانه وا بډې په کراوالي وایره ولاړې مې په دې سړي سي چل شوی یاره هغه به وړي کولی ولی وروره ها اور کوټیوالي په بیا صحیح ده څنګه یې برادر استا غاړه ری خیم الحمدلله او داس ما دې مړه اینه گو چلاوا پارکینګ کې مې ولاړ کړی دی نو پارکینګ کې نه ګرځي ګرځي ها پارکینګ کې جاز سره وړه جاز کې دراوړه زه نشته ځای خو یا به نه وادرې ده ټیس په ډبلې نه ماتيږي او دروغ په وایي سٹارټ وکړه نو باندې لاس کېده دا نه خوشترنګ غړ دی ته کوی نشي ګرځاولې ولیا ته زول واسه کار ما کمزور ہے دا ولاړ دی نو کېم نه ولاړ نه دی وړه ولې دا وګوره ته مې چلاولو بدر اخ تا په دې سره چې کوم روټونه کراس کوا دی ورې د چې دی و چلاولو ګستاس ما ویډیو کول نه کتل چې کیسه ګاډي چلاوم زمنګ دا گاډه بکله و چلے کم یو گاډه دا بیچاره یو گاډه دی نو لا یو خبره درته کوم بدر اسه یو ریکوست کوم واکه دو ریکوست خو کومه دا اوس تم یو ریکوست کړو دوه کوا سیریسلی ولی اساستا ډیر زیات عزت کوم ما باندې ګران یې زړه نه زما دې قرآن زم ستا ډیر عزت کوم په ما باندې ګرانی برو یو خبره کوم دا کم جنا کنه چې د موټ ولا خټه کې چې دي ادرې ور دې ته فهم ما ورکړه زه بالا په واس مې ورته را دي باندې د خلینو باسي په نوم جنې چې ټیک ټاک کې وادري هغه زما استاد عمر ډیره کو نه ور کړی پند کم زنه شو خو خلک د اصلي انسان چهره وګوري وادري په قرآن کې تشهود سم په وچ کې زنه مڅوک قاضي مازینې چې د انسان تعریف سړی ته کوم ز قاضي نه مادر خلکو له خو دی اوخ سترګ زما د قرآن وي زما د لک خفغاني زما د تندې لک شاندې کوتي الکان وي ته خپای زه چې لک د څه غلطه خو دی خو الکان ماته وي د څه مشکل دی دا زما استاد ډیر پويږي دا خرن نه دی وادري دا زما استاد خپويږي زما د قرآن وي زما نه دوه خپويږي قسم قرآن خورم چې زما څه مشکل وای ماته د وخت کې نه ویلي ولی دا زما په سره کې ناشتي دا زما استاد په ډیر لري قسم دې برادر داستانه فهم اخلي ستانه ویورشپ مطلب وایي چې مطلب ما نه فین اخلي ما نه دغه ولی نه اخلي او برادر دا زکه بدرستا لکه ستا پرې کوي ستا پرې نه ختی دي مطلب ستا پرې خوي چې تاسو لایف کې راشي تاسو وایي بدر زمون ټول خټکه وشل ما ترجمه اوس دا مو یو په غوجل کې چې وغوامي چې ټولې په ګندګي کې وادر په هر قوم کې په هر ولایت کې په هر ملک کې مردار بوټي شته ولله ما یو عمر ګره د زومبي وایرس نامه ده زما ډیر وایرس زومبي وایرس سره بیا خبرې ته موږ کېدا زومبي وایرس پکې مرا ولا غزه ما ټیک ټاک خراب دي دغه نامه میسج هم کړې ورته بیا خبرې وکړو صحیح عزت اوس خبره وکم کارکا مثال ورته تر کو والله کتا یادوم ته په غلطه ګرځي د غلطه گاډي کې ناشته ته چې هر کار کې د لایف نه څوک پیشي شا کوي څوک په لایف کې کوي زه تا منې کوي شم تا خپل پامل نشي منې کولای زبر یې سمنې کوم ها هغه جنې چې اوس راځي دلته وادي چې غلطي خبرې کوي کو نه ور کوي هر څه کوي ما د قرآن ما د پاول سر کې نصیحت کړي وادي دی یو دوه درې جنہ کو ته ما به دا غنه بعد ونه کړ ګوره هغه چې راوتلې پرتګي په سر وتړل نستا منی نظم منی هغه د دې دنیا منی کرکه ځان له پیدا د کوناټو سپیډ نه کمزورې کې انجوای کوا خو چې په ما قدرله وړو کې شانت ځان مرګ ولا په دې کوناټو کې وکړه دا زمون پښتني اول ورکی
وروسته لکه د مچ بېدا دا چلونه کوي کشکې مې په ټیک ټاک کې خپل عزت نه وی خراب کړی کشکې مې په ټیک ټاک کې دې پلانکي له نه وی ورکړی کشکې مې پلانکي سړي سره دا کار نه وی کړی کشکې نه دا کشکې وای د اول سوچ وکئ پیسو لیوني کړي وي ستاسو په سمبو کې ګوتې وم یو سړی واخلئ خپل ژوند ورسره جوړ کړئ پرېږده چې تا ونه ساتي په خېټه او په دغه به دې ډکه ساتي نور ته څه غواړي ښځه یا په کور ښه ښکاري یا په ګور ښه ښکاري که نه ستا سومبی خو توره ښه ښکاري که نه کرکه بالکل صحیح خبره کوي برادره بالکل ته دې راته ژوند دی ګوره زه جینکو سره ګوره که زه ورته څومره ووایم چې جینکو خدای پاک مو درته د حیا عزت ژوند درکړي ښه ده دا دنیا به هم ذلیله شو هغه دنیا به هم ذلیله شي چې تاسو د حیا عزت ژوند وغواړئ دا دنیا به هم واده هر سړی به ته په سپکه نه ګوري په درانه به ته ګوري واده څومره درانه جینۍ ده په دې لایف کې چې راځي یو نیم باز مخ پټ کړی یا یو نیم باز ایجاب کړی موږ چې واده لري په دې نور نه دا خو ښه ده که دا په دې کور کې ناست دي په هغو هم څونه ښه وي د ټول نه بهتره بیا هغه دي خفه نه شي په کور کې چې کومه یوه ناست په هغو کې هم بیا کاغه چې شته خو څوک یې برای راست کوي څوک یې په شیشه کوي نو هر هغې جینۍ ته زه دا درخواست کوم چې پلیز د کرک نه پې شیشه ورکوئ کرک سره یو ځای مه ورکوئ کرک وایي پسې او دا